پاکستان څنګه سوځي ولې د هند له ضد په غونډه کې ګډون نه کوي دا په دې ویډیو کې وګورئ خو له دې مخکې چې دغه ویډیو تر پایه وګورئ لومړی زموږ یوټیوب چینل د لا ډېرو او راتلونکو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ او هیر مو نشي چې په آخره کې ستاسو کومنټونه هم شته هند د نومبر میاشتې په 10مه نیټه د افغانستان د امنیت پر موضوع د غور او بحث کولو لپاره د ګاونډیو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو یوه غونډه رابللې ده. په دې غونډه کې د روسیې او ایران په شمول د منځنۍ اسیا 5 هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغیزستان خپل ګډون تایید کړی دی. د هند ملي امنیت د سلاکار اجیت دوبهال په مشرۍ وړاندیز کړی شوی دی چې غونډې ته چین او پاکستان هم وربلل شوي وو خو چین تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. پاکستان بیا په دې غونډه کې له ګډون کولو څخه انکار کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت سرچینو ویلي دي چې په نوي ډیلي کې د نومبر د 10مې نیټې د کنفرانس په اړه د ډېر شمېر ګاونډیو هیوادونو هڅونکي غبرګونونو ته په کتلو سره دا روښانه کیږي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې د هند رول تر څومره ارزښت ورکول کیږي. هندي سرچینو ویلي دي چې د پاکستان پریکړه خواشیني کوونکې ده خو هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده. دا د پاکستان د نظر انځور وړاندې کوي چې افغانستان تر خپل لاس لاندې بولي. پاکستان پخوا هم د دې فارمټ په غونډو کې ګډون نه دی کړی خو په پاکستاني رسنیو کې د هند ضد څرګندونې په افغانستان کې له خپل تخریبونکي رول څخه د توجیه اړونې ناکامه هڅه ده. د یادونې وړ ده چې دا په جګړه ځپلي هیواد افغانستان کې د امنیت په ارتباط د دغه فارمات یا چوکاټ په شکل کې د مذاکراتو دریم دور دی. مخکې تر دې د خبرو اترو 2 دوره په ایران کې د 2013 میلادي کال په سپټمبر او د 2019 میلادي کال په دسمبر کې شوې وې. دریمه غونډه بیا په 2020 میلادي کال کې په هند کې پلان شوې وه چې د کووډ-19 وبا له امله ځنډېدلې وه. په همدې منځ کې د اګست میاشتې په 15مه نیټه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په جریان کې د طالبانو لخوا پر ټول افغانستان تر کنټرول وروسته وضعیت په بشپړ ډول تغییر شو. د نوي ډیلي په غونډه کې د ګډون په هکله د سې شنبې په ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف ویلي و چې زه خو نه ورځم. بالاخره یو تخریبونکی څنګه د امنیت ټینګولو کوښښ کولی شي. د هندي منابعو په حواله په دې غونډه کې د دغو هیوادونو د ګډون پریکړه د افغانستان د وضعیت په اړه په سیمه ییزو هیوادونو کې مخ پر ډېرېدونکي اندېښنو او دغو ستونزو ته په کتو سره د ستونزو د حلولو لپاره یو بل سره د سلا مشورو او همکارۍ خواهش څرګندوي. هند په دې برخه کې یو مهم رول لوبوي. د یادونې وړ ده چې هند په افغانستان کې د سړکونو د برېښنا بندونو او پر نورو بنسټیزو پروژو په میلیارډونه ډالره پانګونه کړې ده. خو وروسته تر دې چې طالبانو په افغانستان کې د واک چارې په لاس کې ونیولې دغه هیواد ډېر اندېښمن شوی دی. هندي ورځپاڼې انډین ایکسپریس د هندوستان د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي په حواله لیکلي دي چې هند د شدیدو امنیتي خطرونو له کبله اندېښنه لري او دغه هیواد په هر حال د ځان ساتلو غوښتونکی دی له تاسو هم نړۍ مننه چې د دغه ویډیو تر پایه پاتې شوئ. دا هم زموږ د یوټیوب چینل لیدونکو کومنټونه دي چې تاسو یې د سکرین پر مخ ګورئ. له دوی څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ په ویډیوګانو باندې کومنټونه پرېښي دي. د پاکستان دغه پرېکړه تاسو څنګه ارزوئ؟ په دې اړه مو خپل نظریات راسره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ یې هم په راتلونکو ویډیوګانو کې نشروو. تر بیا الله مو مل شه. د خدای په امان.